د یو مظلوم په اړه معلومات ځان ته پیدا کړي، نو دا یو اصل ده. د مدائن والي سلمان فارسي رضی الله عنه یو ورځ په لاره باندې را روان ده، یو سړی ورسره د سپین ږیری بوډا ده، په بار چې پیشا کړي دي، واښه یې پیشا کړي دي. نو سلمان فارسي صاحب ترنه راواخیسته، وایي څنګه چل ده، د والي مو وینا وایي مقرر سوی دی. وایي وی څنګه ده؟ وایي ولاکه مې لیدلې، خو بس همغلته ولایت کې ناست یم، ماته څه معلومات کېږي. نو سره را روان ده. کله چې په لاره باندې راځي، د سپین ږیري ته چا وویلې چې دا بار ته، نو سلمان فارسي صاحب دا بار ترنه راواخیسته، پیشا کړی ده. چې وجې ته راورسېد، یو سړی کرا ور په څنګ سو، دې سړي ته یې ویلې چې دا بار تا سره چا پیشا کړی، دا پېژنې که نه؟ وایي نه یې پېژنم، خو دا د مدائن والي ده. هغه سلمان فارسي رضی الله عنه د ورغی، وی بار راکړه. وایي نه، سړي خبر درته وکړله، پروا نه کوي چې زه مشر یم، زه